څېړونکي وایي داعش د پاکستان ترڅنګ د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. څېړونکي وایي که څه هم داعش خراسان وسله ډله په پاکستان کې منظم وجود نه لري، خو وروستي بریدونه یې ښیي چې د تحریک طالبان پاکستان په څېر د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. دوی وایي په پاکستان او افغانستان کې د داعش خراسان موجودګي د منطقې د نورو هیوادونو لپاره هم خطر دی. باید د مخنیوي لپاره یې ټول علاقه‌یي ملکونه په ګډه تګلاره وضع کړي. څېړونکي وایي د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترڅنګ داعش خراسان هم د پاکستاني ریاست لپاره لوی چیلنج دی. دوی وایي د ګلوبل جهاد او په نړیواله کچه د خلافت جوړولو نظریې په اساس داعش د منطقې د نورو هیوادونو لپاره هم د خطر سبب ګرځېدلی شي. په دې هکله په پېښور پوهنتون کې د امن او شخړې د مرکز استاد پروفیسر جمیل احمد چترلي ویډیو ته وویل په افغانستان کې چې له کله نه طالبانو انتظام سمبال کړی د هغه نه را په دې خوا که TTP ده او که داعش ته دوی ته د فعالیت میدان په لاس ورغلی دی. هغه ګراوند چې اول ورته په وزیرستان او نورو سیمو کې ترلاسه و هغه اوس د افغانستان پورې محدوده شوي دي، ځکه چې د عراق او شام قصې تر ډېره حده اوس امریکا او د هغه اتحادیانو کنټرول کړی دی او د دوی هدف اوس دا منطقه ده. داعش خراسان ډلې د روانې میاشتې په 2 نیټه په پېښور کې د سکانو دکاندار دیال سنگ او یو مسیحي د وژلو ذمهوارۍ منلې دي. یا د وسله ډلې تېره میاشت په بلوچستان صوبه کې هم د پولیسو د برید ذمهواري منلې وه چې 9 پولیس پکې وژل شوي وه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.